د قیامت په ورځ د باغي انسان لس ارمانونه. ای کاش چې زه خاورې وای، ای کاش چې خپل دغه ژوند ته مې نیکۍ رالیږلې وای، ای کاش چې مې عملنامه نه وای راکړل شوې، ای کاش چې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولی، ای کاش چې د الله تعالی او د هغه د رسول مې منلی وای، ای کاش ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای، ای کاش چې مې د خپل رب سره څوک شریک نه وای ګڼلی، ای کاش چې هغه مرګ چې ما ته په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنی پای ته رسیدونکی وای. زما مال ما ته هیڅ په کار رانغی، ای کاش چې موږ دنیا ته یو ځل بیا لیږلی شوي وای او د خپل رب نښانې مو دروغ نه وای ګڼلی او ایمان مو راوړی وای. خو پر دغه ورځ به پښیماني او افسوس د هیڅ کومه ګټه ونه کړي.